د هرات تاریخي کلا کې د افغانستان د اصیل کلتور نندارتون په دې ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې یو ستر هنري نندارتون جوړ شوی دی چې د ذوق د خاوندانو تنده خړوبوي. په اختیار الدین تاریخي کلا کې چې خپله د افغانستان د کلتور یو لوی شاهکار دی، د هرات ولایت د هنري لاسي صنایعو نندارتون ته 100 غرفې ایښودل شوي دي چې 50 غرفې د نارینه د هنرونو او صنعتونو دي او 50 نور بیا د افغانستان د هنرمندو میرمنو د لاسي صنایعو دي چې په دې هر صنعت کې د افغانستان د کلتور رنګونه نغښتي دي. دا نندارتون د ګرځندوی د نړیوالې ورځې سره هممهاله جوړیږي چې نندارچیان پکې د خپلې خوښې صنایع ګوري او د هغې لپاره له هیواد بهر او په هیواد کې د دود کولو او بازار لپاره ښه تصمیمونه نیول کېدلی شي. طول یک هفته ما هنرمندان هرات و بادغیس، غور، نیمروز، فرح در حوزه غرب افغانستان 100 تا غرفه 5 خانم 5 مرد کارهای خودشون به مردم ارائه میکنن، رونمایی میکنن و بیشتر کارهای دستی است و مربوط به صحت و گردشگری است. شرکت ها هم اینجا حضور دارن یا کتاب فروشان هم است. هر چه ظرف اضافه هنری و فرهنگی در این زمینه است. په دغه نندارتون کې د هرات سربیره د فراه، غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو هنرمندانو هم ګډون کړی دی. د دوی په خبره داسې نندارتونونه کولی شي چې په کار او هنر کې د پام وړ پرمختګ راولي. د ګډونوالو خوښي او امیدونه چې له دې نندارتون یې لري له دوی اورو. شده که در طی سالها مردم درگیر جنگ بودن و همین جنگ باعث شده که مردم از فرهنگ و هنر دور بمونن و به نظر من این وظیفه هنرمندایی که هنر به مردم نشون بدن تا حداقل کاری که میتونیم فرهنگ سازی بشه. ما سال قبل هم اگر شما شاهد بوده باشم همچنین نمایشگاه برگزار شده بود در قلعه اختیار الدین که ما اشتراک کرده بودیم. خیلی برای ما مفید تمام شده. می کارهایی که اطراف میبینیم و که ما بینر زدیم همه بعد از اون نمایشگاه ها ما پذیرش گرفتیم و انجام دادیم. د هرات سیمه ایز مسئولین زیاتوي چې تیر کال د هرات ولایت څخه شاوخوا 22,000 کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لیدنه کړې وه، خو سږ کال یوازې د کال په لومړیو 6 میاشتو کې تر 10,000 زیات ګرځندویان هرات ته ورغلي دي چې اوس هم د تګ راتګ په حال کې دي. د دوی په خبره دغه نندارتون هم د دې لپاره جوړ شوی چې ګرځندویان هرات ته جذب کړي. موږ په هرات ولایت کې په تیرو 6 میاشتو کې قریب 10,000 سیاحان لرو داخلي. همداراز تیر کالم 60,000 سیاحان داخلي او تر 2,000 پورې خارجي درلودل. اوس هم دا سلسله جریان لري. د افغانستان له ګوټ ګوټ نه، له پنجشیر نه، له جلال آباد نه، نورستان نه، کندهار نه سیاحان راځي او دلته د قلعه اختیار الدین لیدنه کوي. دغه رقم دارالفنون ته ځي او دا چې اوس دا نمایشګاه دایره سوې ده د دې لپاره به هم د افغانستان له مختلفو ولایتونو خلک راځي، مشتریان به راځي، همداراز د دې کار مسلکیان به راځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د ګرځندوی نړیوالې ورځې په مناسبت یاد نندارتون د 3 ورځو لپاره جوړ شوی و چې 10,000 کسانو ترې لیدنه کړې وه، خو سږ کال د دغه نندارتون د لیدونکو شمیر زیات لیدل کیږي.